رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د یو مسلمان عیب پټ کړي نو الله سبحانه وتعالی به د هغه عیبونه په دنیا او آخرت کې پټ کړي. نو کله یو چا څخه تېروتنه کېدله یا هم د یو چا بد عمل ښکاره کېده نو له موږ سره نه ښایي چې د هغه دغه عمل خپور کړو یا هم پورې ملنډې ووهو. باید دعا ورته وکړو او که امکان لري ښې مشورې ورته ورکړو. خو اوس داسې چېرته کېږي کله چې تاسو د یو چا ویډیو پیدا کړئ یا هم د یو چا ویډیو ترلاسه کړئ لومړی راځئ هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپروئ، وروسته پسې دا ویډیو لا شیر کوئ. زه حیران دې ته یم چې تاسو ته څنګه د شپې خوب درځي یا هم تاسو څنګه خپل وجدان ته نه ملامته کېږئ یا هم تاسو څنګه ځان ته انسان وایئ. قرآن وایي ولقد کرمنا بني آدمه، موږ په انسان باندې کرم کړی ده، ورته عقل مو ورکړی، شعور مو ورکړی او پوهه مو ورکړې ده. کله چې دغه شیان له انسان نه واخیستل شي نو بیا د انسان او د حیوان فرق څه شی پاتې شو؟ یو سوال دا دی که چېرته ستا د لور یا هم زوی یا هم د خور او ورور داسې حالت راغی چې الله سبحانه وتعالی داسې امتحان پرې راوسته، داسې یو حالت پرې راوست چې د هغه ویډیو دې ټولنیزو رسنیو ته راووځي، نو تاسو به د هغه ویډیو د یو څو لایک او ویوز لپاره شیر کړئ، تاسو به هغه خپره کړئ؟ ځواب مو دا دی چې نه، هېڅکله نه. نو ولې همدا کار د بل چا د خور لپاره؟ ولې ستا د هغې مسلمان او افغاني خور لپاره چې ځان ته مسلمانه وایي د هغه په هکله کوې؟ ولې ته په هغه باندې پرده نشي اچولی چې الله سبحانه وتعالی ستا پر ګناهونو هم پرده واچوي؟ جالبه دا ده چې یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو ته راسي، هغه شیر کېږي، خپریږي تر هغه پورې چې هغه کس یا خودکشي وکړي یا ځان ووژني او یا هم د فامیل بل غړی ووژني یا هم نورې خبرې ترې جوړې شي. اشتباهات، ګناهونه او غلطیانې موږ ټول لرو، خو الله سبحانه وتعالی فرده پې اچولې ده. یو استاد ویل وایي که د یو انسان دغه ګناهونه او اشتباهاتو بوی کولی نو باور وکړئ زموږ او ستاسې بدنونو به دومره بوی کاوه چې یو څوک به نږدې موږ ته نشو راتللی، خو الله سبحانه وتعالی پرده پرې اچولې ده. یوه بله مهمه خبر دا ده که چېرته ته د جنایي ولایې نو د یو چا ویډیو کې د ثبوت او د محکمې لپاره باید دا ویډیو په خاصه کیمرې باندې وشي او دا ډیټا دا ویډیو په محفوظ ځای کې وساتل شي. تر ټولو مهم خبره څه ده تاسو پوهیږئ؟ اصول دا دي کله چې د یو بل چا په هکله کوم کار کوئ نو الله سبحانه وتعالی تاسو خپله په همغه ازموینه کې راګیر کوي. که ته خپل عزت او ناموس ته ژمن یې نو وروره لطفا د نورو عزت هم وساته. مننه.